په یو کلي کې دوه ملګري اوسېدل، احمد او بلال. احمد هره ورځ مسجد ته تلو، لمونځ یې کوو او له قاري صاحب نه یې قرآن زده کوه. خو بلال زیات وخت په لوبو کې مشغول و او مسجد ته نه تلو. یو ورځ احمد فکر وکړو چې خپل ملګری بلال هم د نیکي لارې ته راوبولي. هغه په مینه سره بلال ته وویل چې مسجد ته تلل ډیر اهم دی، خو بلال یې خبرې ته فکر نه وکړو. بله ورځ احمد د بلال کور ته لاړو او هغه ته یې ډیر سوال وکړو چې ورسره مسجد ته لاړ شي. په شروع کې بلال بهانې کولې، خو د احمد د مینې او اخلاص له وجې بالاخره ومنله. دواړه مسجد ته لاړل. احمد بلال قاری صاحب ته بوتو او د هغوی مخې ته یې کېناوه. قاری صاحب په مینه سره بلال که خوش آمدید وکړو او په نرمه لهجه یې د قرآن ښودل شروع کړه. په شروع کې بلال ته دا کار مشکل ښکاره شو، خو ورو ورو یې زړه ورسره ولګېدو. څو ورځې وروسته بلال خپله هم مسجد ته تلل شروع کړل. هغه له احمد نه مننه وکړه چې هغه ته یې سمه لاره وښوده. همداسې یو رښتینی ملګری کولی شي د بل ملګري ژوند بدل کړي.